बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چې وي خادو بادو صحیح اشفاق بنگش تاسو ورور زل بیا په روزه کې حاضر دي نه درېمه روزه زموږ ختميږي تاسو په سرورما کې دي شي نيزن افغانستان دوبي وی یعنی قطر دا چې کوم مالک دي د سرورما زموږ درېمه دوه ورځو کې لګ داسې روزو کې سره سٹارټ کې چې دوباره راځي الیکشن هغه راځي خو سرورو به ریدم ترازو زموږ او جنستانو بیا زموږ افتریانې بار شروع شي نو لږ بیا ماحول بدلیږي خو د څو ورځې روژو کې لږ مشکلات دي بهرحال الله دې وکړي چې ټولو باندې دا روژه ډېره بختوره وځي او خاص کر د پاک افغان ریلیشن زموږ او دغه شخړې چې کومې دي دا دې الله پکې ختمې کړي او مسلمانان ټولو باندې د الله رحم وکړي په خصوصي توګه باندې راځو به ملګرو خبرونو ته د پاک افغان خبرونه هم شته محمود خان چکزي د افغانستان ولس اسمبلي دا هم شته خو راځو ول د خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا ولس چې کوم دی خپل حکومت په داسې ټیم کې ورمنې خپل لارې بند کړي چې کله د وړو سخت بحران شروع شو او اوس وړه څنګه ملاویږي الته ډېر په ګرانه باندې او ډېر په ګرانه ده او په دې باندې ولس چې کوم دی ډېر سخت په دې حکومت باندې ټکونه کوي او حضور او چتوي چې یو طرف ته ریلیف خو خود نشته بل طرف ته الټا تاسو حاصل سیکټر چې کم تاسو ولته ناستو احتجاج او دا نارې مو کې موږ لارې بند کې او موږ په مشکل کې مې واچولو بهرحال تر اوسه پورې دغه باندې خبر رواني بل طرف ته سهیل افریدي پر لوی ټاس چې کم جوړ شوی دی هغه وزیر الله علي من تیر وزیر الله علي من ګنډپور چې دوباره ان شو د غریب باندې زیات پریشر ولې چې نوې د صوبه معاملاتونه هغه شانتي چلیږي نه بل طرف ته خپل چې کوم ممبرز دي ایم پی ایز دي ایم ان ایز دي پارټي قائدین دي هغه دي سخت خلاف دي بالکل ښکارا ورته خلاف دي خو سهیل افریدي صرف او دغه ځوانانو په ایشو کې روان دي اوس نوې ایشو چې کومه سهیل افریدي اعلان کړی دی اوس پته نشته دا په څه باندې کړی چې عمران خان ریایي فورس نو اوس الریډي د عمران خان ټایګر فورس خو نو هغه به اکټیویټ کړی وی هغه ځوانان به دوباره اکټیویټ کړي نو د عمران خان ریایي فورس اوس نوې منطق باندې اوس جوابونه ورکوي شفیع جان بیان مې ولید هغه وایي چې لکه پریشر دی ور باندې چې دې کې پارټۍ څه کار نشته دا پارټۍ هغه نه دی دا لکه موږ حکومت صاحباونه منطق صورتحال وزیر الله خو خپل عیني او د ذمہواری کې دا شاندې فورس جوړول نشي یا دغه شانت اعلان کول نشي دا بل یو ورته ډیبیټیبل جوړ دي شاو سیاسي لکه څنګه پیپلز پارټي دور کې جیالې وې داسې نون لیکي شیرني شیر وو او عمران خان چې راغلو ټایګر فورس جوړ کړل نو اوس سهیل افریدي عمران خان ری فورس جوړوي چې دا به څه کېږي خو بهرحال د باندې زیات تنقیدونه روان دي راځو به ملګرو خبرونو طرف ته د ترخم لاره باندې یو ټک پاکستانی ټرک چې کوم دی اته دیرشه کروڑه زیاته سپین زر دغه کسټم والا نیولي دي ویل کېدا چې دا ټرک افغانستان ته یو کډه وړې وه او په سیک کې راتله نو هلته نه سپین زر سمګلیل کول چې ملیت یې معلوم کړی نو اته دیرش کروڑه پاکستاني روپۍ ته جوړېږي اوس بهرحال یو طرف ته لارې بندیزونو خبرې چې کومې دي هغه یا هغه شانته سټیل روانې ځکه شوې چې دې خوا سعودي عرب وفد راغله او دلته خیر څرګندي توګه باندې دوه پوځیان خوشي کړل شول او نورې خبرې روانې شوې एकदम بیا بجاوړ کې په د ملاکنډ ډویژن او دغه شانتې تیخ راشه جنوبي اضلاع سیډ باندې دماکې شروع شوې اخر وجوهات څه کېدلی شي نو خو دا درېیم هغه دی چې نه غواړي پاکستان افغانستان او اخرم دا چې دی وخت کې امریکا پالیسی دا ده چې افغانستان سره پاکستان واړي او سخت نه یو غو سره جوړ کی او دلته بدلون راولي دا خو ښکاره شوې ده او دلته دماکې چې کله وشوې او نن چې کم دماکا تیر یو غنټه مخکې وشوه فورسز باندې چا کې یو جرنیل هم وفات شو شهید شو بنو کې دا ځانمرګي پرېږدو دا هم افغانستان سره لینک وي تړي او ورسره ډرون اټیک یعنی ډرون حمله وړومبي ځل کم دهشتګردي او په اف سی چیک پوسټ باندې وکړه په بنو کې بیګا شپې اته کسان پکې ژوبل شوي دي یعنی اوس هغو د ټیکنالوژي استعمال هم شروع کړو یعنی معاملات ډېر سخت ناسخت ورځ په بله روان دي اوس روژه هم ده په دې روژه کې دغه شانتې صورتحال هم روان شو اوس موږ امید لرو چې افغانستان سره معاملات ښه شي هلته سراج الحق لاړو امیر جمعیت اسلامي تیر چې کوم هغه
په شا باندې هم داسې هغه نشو نن بیګا شپې یو ایرپورټ باندې بل اهم ذموار کس مذهبي تله افغانستان ته چې وسار کړی شو یو طرف ته هلې ځلې خپل تحریکونو هغه هم روانې کړي خو بل طرف ته چې کوم اسټیبلیشمنټ یا د کوم پالیسي مطابق باندې پاکستان چې کوم الزام په افغانستان لګي افغانستان چې کوم خپل دریز خپل کړی دی یقینا چې دغه معامله کم طرف ته به ځي خو که یو وخت کې دغه طالبان دغه چې کوم حکومت کې دي د پاکستان ښه ملګري او پاکستان سپورټ دلته نه یو جدوجہد چې کوم دی نیټو فورس کولو هغو سره مرستې هر څه په ښکاره دي چا نه پټې نه دي بیا اوس چې کوم دې خلاف اوس امریکا د پاکستان استعمالوي دا هم اوس ګورو چې دې نه پسه جوړېږي اخر د دې کشري نه به دا زموږ د پښتنو د لر بر پښتنو مستقبل څوک غم بم کوي او که نه زموږ مشران پرې خاموشه ناست دي محمود خان اچکزۍ نه چا انټرویو کړي دا انټرویو کې هغه دا ویلي چې افغانستان ته تلل دې وخت کې ځکه غواړم چې دې وخت کې افغانستان یو خوشحال ملک دی آزاد ملک دی او پاکستان حالات تو ګوره چې کم نمونه روان دي او پاکستان څخه کم دا ظلم زیاتی کوي دا بند کړی شي ولې چې افغان حکومت سره زموږ ډېر زیات نږدې ورورولي تعلقات دي او خواهش مې چې افغانستان ته لاړ شم خو ما باندې ملکونو بندیزونه دي نه مې پرېږدي تورخم لارې هسې تړلې شوي دي نو دې خواهش در کړی دی او محمود خان اچکزۍ دا هم وایي چې که ماته میلاو شي لار نو زه پکې یو ښه کردار ادا کولی شم نو ولې دا شنې مشران چې کوم افغانستان پاکستان معاملاتو کې ډېر اهم رول پلی کولی شي او د افغانستان کې منلی شي دلته کې منلی شي د پښتنو مشران دي داسې نور ډېر مشران دي مولانا فضل الرحمن دی د سراج الحق خبره مې تاسو ته وکړه داسې غټ غټ قدور شخصیت دي نو اسټیبلیشمنټ یا د پالیسي میکرز چې کوم دي دا ولې دا دې طرف ته توجه نه ورکېدو مخکې هم دغه معاملات دغه شانتې به روان او ډېر ښې طریقې سره چې اوس امریکا څه غواړي یا څه کول غواړي هغه هم اوس نږدې ورځو کې پته ولګي او فلحال زموږ روژه وه موږ نه بلکې ټوله روژه ده نو دلته پورې او ډاکټر ارشاد صاحب پېښور نه ما ته اکثر میسج کوي که هغه کلینک نوم ولیکي نو هغه به م ورته وي که اسپتال نوم ولیکي اسپتال به م ورته وایي ډېره مننه او نور ملګرو چې که ما ته میسجونه کوي هغه کې ټولو ډېره ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ او تاسو خپل چینل هم سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ او لایکس بټن لازمي وایي که نو کمنټس نشي کولی ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ